شروع کوو د الله په نامې سره. متوجه اوسئ نننۍ موضوع ادامه د پیو ټیبل ده. راځو یو دغه جوړوو، یو ټیبل جوړوو. جاب، سلري، خالد ده، نومونه لیکو مکمل. راځئ ته ظفر یې، تا نوم چی دی؟ تو سمی هستی؟ ها، دلته وظیفې لیکو. منیجر، ټیچر، منیجر، دا مونږ سره ټیبل ده. زه غواړم دې نه پیو ټیبل جوړ کړم. که دې ټیبل نه جوړوئ، که ایکسټرنل ډیټا نه، په دې ټولو مسایلو تاسو پوهېږئ چې پیو ټیبل څنګه کریټېږي. اوس ګورئ مونږ سره په دې کې وظیفې دي. غواړو چې معلومې کړو مونږ سره کوم کوم وظایف دي په دفتر کې، او هرې ډپارټمنټ یا هر بس ته مونږ څومره معاش باید ورکړو، او په هر بس کې مونږ سره څومره تعداد کسان دي. دا به معلومولو لپاره مونږ ټارګټ کو چې شی وظیفه، ځکه وظیفې په لحاظه ګروپینګ کوو. نو راځو چېرته؟ انزټ ته. انزټ ته چې کله راغلو ټیبل ته معلومات خپله انتخاب کړل. چېرته غواړئ پیو ټیبل جوړ شي؟ وایو چې په نوي شیټ کې دې جوړ شي. کله مې چې کلیک کو اوکې، پیو ټیبل دلته راغلو، فیلډ لیسټ راغلو. فیلډ لیسټ کې ما تاسو ته په اصطلاح کالم، روز، فلټر او دا تشریح کړی دي سره د چی شي، سره د دې ټولز. یاد مو شي کنه. اوس مونږ دغه ګروپ فیلډ چې دا راخلو، ایرو په شکل سره ګروپ کوو. مونږ سره په ټول دفتر کې اډمینان لرو، ډاکټران لرو، منیجران لرو او ټیچران لرو. اوس د هر یو برخې ته موږ څومره معاش ورکوو. خیر سلري ده که نه، دا به کش کې چېرته به یې واچوي؟ ویلیو ته. ما تاسو ته ویلی دي چې ویلیو یې څه لپاره ده؟ هر کله چې غواړې محاسبه وکړي په ویلیو به ویلیو ته به یې اچوي. اوس دلته موږ ته وایي چې اډمینانو ته 300 روپۍ سلري ورکوو. په اصطلاح ډاکټرانو ته 1900، دې ته 3500 او 3400. مجموعاً سلري چې مونږ ورکوو 12160 روپۍ ده. به خو رسېدی انشاءالله. اوس په دغې برخه کې مونږ غواړو چې معلوم کو ټوټل څو کسه دي. خیر دلته راځم، دلته کلیک کومه، دا دلته اچوم. اوس دلته چې کله په یو آیټم باندې تاسو کلیک کې ګورئ، کلیک چپ کلیک، البته ښه شی کلیک چپ کلیک، لیست راځي. شی راځي، لیست راځي. اولنی آپشن چې کوم یو دا موږ ته څه وایي؟ وی اپ، دا پورته یوسه. دلته کلیک که، اپ دا پورته یوسه. دا څه معنی؟ دلته ګورئ دا نومونه اډمینان دي که نه. اوس کوم کوم کسان اډمینان دي؟ کشي که دا دې کالم لاندې مې واچولو. وشو که نه؟ اډمینان دغه کسان دي، ډاکټران دغه کسان دي، ټیچران دغه کسان دي. اوس زه وایم چې اول دې دا نومونه به راشي. خیر کلیک که، کلیک اپ، نوم اول شو که نه؟ وظیفه لاندې شوه که نه؟ یا ورته وایم چې نه، وظیفه دې نوم دې لاندې راشي. دغه دوه آپشن چې کوم یو دي دا د ډیرو فیلډو لپاره استعمالیږي. یعنې فیلډونه چې کله زیات وي بیا دې نه کار اخلو. مثال په ډول دا خو زه یو اگزامپل در کومه، زه به دا ریموف کمه،
ریموو فیلډ دا مې دغې ځای څخه منځه یوړو سلري باندې دا لږ وروسته وایي ښه فیلډ سیټینګ ته راځو دا کاونټ کومه صحیح شو بیا راځم سلري دوباره اخلمه صحیح شو دلته راځم آخر ته دا ویلیو فیلډ سیټینګ ته دې ایوریج وباسم دا فنکشن خو مې درته کړي که نه بیا راځم همدا سلري اخلم آخر ته اچوم دلته هم راځم دې باندې کلیک کومه فیلډ سیټینګ ته دلته ورته وایم میکزیمم یعنی جګترینه سلري مونږ ته وښایه بیا راځم دا سلري بیا اچومه دلته ورته وایم چې مونږ ته وښایه دلته کلیک ویلیو فیلډ سیټینګ دا د شی شي مینیمم وشو که نه اوس په دغه کې موږ سره څومره دغه دي ټوټل څومره فیلډونه دي زیات دي که نه زه غواړم چې دا مینیمم سلري ټولو نه اول ته راشي په دې لیست کې د شی راشي ټولو نه اول دا چې دا یو به مخته ځي ګورې مینیمم سلري دلته راغله زه وایم چې نه دا میکزیمم سلري ده که نه دا کلیک که ټولو نه وړاندې راوړه چې کله مو کلیک کو ګوره میکزیمم دلته راغله که نه که چېرته بیا غواړې چې دغه میکزیمم سلري چې ده دا ټولو نه شاته یوسې نو شی لیکلی دي موف ټو اینډ ګوره ټولو نه آخر ته راغله اوس پې ورسېده په لیست کې البته ځکه په دې لیست کې ردیف کې هر څه وایم چې دا پرته وي په هماغې لیول سره به تاسو ته ریپورټ کې ښیي آیا سوال شی شته ښه صحیح پې ورسېدی بله موضوع مونږ تاسو سره چې کومه یو ده هغه شی ده وی موو ټو ریپورټ فلټر کله مو چې په دې کلیک کو دا دلته راځي دغې ځای ته دا فلټر ده که نه ده دا اصلا هېڅ پر استعمالوو واپس کلیک کوو وایي چې موو ټو ویلیو دا به دلته راوړي ښه څلور برخې دي که نه یو فلټر ده بل کالم ده بل رو ده او بل شی ده ویلیو ده چې هر یو نه ته اچوي مثال دا زه غواړم چېرته لاړ شي کالم ته لاړ شي ګوره کالم ته راغله که نه دا کلیک کومه چېرته دې راشي ورته یم رو ته دې راشي یا ویلیو ته دې راشي کلیک اوس دا نومونه را کش کومه دلته اچومه دلته وشول که نه نومونه مونږ ته وایي چې اډمینان څو دانې دي دغه دي کوم اډمینان دي دغه اډمینان دي ډاکټران کومه دي دا ډاکټران دي ښیي که نه ښیي اوس دلته زه ورته یم چې دا بوزه چیرته فلټر ته دا کلیک کوي فلټر چې کله راولو دلته اوس ته سرچ کوی شي داود ګوره سرچ که ماته څه کاره ده اډمین د دومره سلري دومره کوشل ټول ښیي که نه واپس که چېرته فلټر ختمول غواړئ نو دلته به تاسو آل انتخاب کې ټول ریکارډ به ښیي سوال شی شته بله موضوع چې دا به زه واپس ریموو ده ګورئ چې کوم فیلډ وي هغه تاسو ریموو کولی هم شئ ښه اویلیو کوم کلمونه چې دي ټول ریموو شول خلاص اوس راځم سلري ته سلري راکش کوم دلته اچوم دې باندې ورسېدی راځو یو بل آپشن د مونږ سره دا دلته اچوم هغې ته وایي فیلډ سیټینګ دې فیلډ نوم شی ده دې سم آف سلري ده زه یم دا چینج که ګوره شی لیکلی دي ویلیو فیلډ سیټینګ دې باندې مو چې کلیک کو نوم څه ورکول غواړئ نوم زه ورته یم دا ګرانډ ټوټل سلري ده یا ګرانډ ټوټل اماونټ یو نوم مې ورکو که نه اوس چې کله اوکې کمه ګورئ ګرانډ ټوټل اماونټ شو په خو رسیدی که نه سوال شیشته دی کې واپس دلته راځم دې باندې کلیک کوم ویلیو فیلډ سیټینګ دا فعلا کوم فنکشن په اپلای شوی ده سم زه وایم دا کاونټ کا شی کاونټ کا او نوم ورکه ورته نوم څه ورکه ورته ووایه چې ټوټل امپلایز مثال په ډول صحیح شو که نه ځکه هلته خو کاونټ آف سلري راځي دا شان نومونه تاسو نوم ورکې دلته راشئ اوکې اوس دلته یو مسله ده دا سلري آیا ډالر دی افغانۍ دی شی دی دا سیټینګ خو په کار ده که نه تاسو په هوم ټب کې فارمټ سیل ویلی ده که نه کرنسي جوړول ده په دغو پوهېږئ نو دا هم دلته کولی شئ کلیک کې که څه ورته وایي ویلیو فیلډ سیټینګ شی لیکلی دي نمبر کله مو چې کلیک کو نمبر فارمټ ته چې کله راغلی دا هماغه فارمټ سیل ده آیا کرنسي ورکول غواړئ خوښه مو که چېرته افغانۍ دي زه ورته یم دا افغانۍ دي ښایي څه رقم به افغانۍ جوړوو زه راځم مثلا ایش درې خانې طبقه بندي آخر کې AFG مثال په ډول صحیح شو که نه تاسو خو اختیاري هره یو چې جوړوئ اوس چې کله اوکې کې ګورئ پې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی کې ښه صحیح پې پوهېږئ اوس دلته ګورئ اوس زه غواړم معلومه کړم چې کمترینه سلري چې ورکوو څومره ده دوی ته ټولو نه کمه سلري څومره ورکوو سلري به بیا چېرته اچوو
ویلیو ته ډیر ښه کلیک مکو دلته راځو دا کلیک کوو څه ورته ویلیو فیلډ سیټینګ ځکه اوس خو سم وي بای ډیفالت شي انتخابي سم دلته چې کله راغلی څه به ورته وایي چې دا ماکسیمم مینیمم کوم یو دا 5 فنکشن خو مې درته کړي دي ګرچې دلته نورې فنکشن هم شته دا به بیا وایي ځکه فورمولې کې دا ټولې فنکشن یې درته کوم خو صرف دا 5 فنکشنونه خو د عقل ځان پوه کې اوس که نه ماکسیمم به څه کار کوي غټ عادت به درته ښیي مینیمم وړوکی او ایوریج به څه کار کوي اوسط به ښیي نو دلته راځو میکزیمم ښایي دلته ورته لیکم میکزیمم سیلري اماونټ صحیح شو او کې کومه دا په دې شکل سره ډسپلی شو میکزیمم سیلري اماونټ او کمترینه سیلري چې پیدا کوو کش کومه دلته اچومه دلته چې کله راغلو ورته وایم چې کلیک ویلیو فیلډ سیټینګ څه ورته وایم اول به فنکشن واخلی هغې نه بعد به ورته ولیکې minimum salary amount صحیح شو دا کوچنی کمترین سیلري چې ده اډمینان جګترینه سیلري څو اخلي کمترینه څو اخلي 500 اوس به ورسېدې ډاکټران 200 او 600 دا 280 او دا مجموعاً عدې څو کسان دي 3 عدې څو دي 15 مجموعاً څو کارمندان لرو 6 بیا په دې لست کې جګترینه سیلري څومره ده اوس کمترینه څو ده 400 ګوره څومره یو ښایسته ریپورټ یې جوړ کو اوس په ورسېدی او که چیرته بیا تاسو ویلیو په یو فارمټ سره شو کول غواړئ نو دلته راشئ دلته کلیک کې ورته وایي چې ویلیو فیلډ سیټینګ وی شو ویلیوز دې آپشنو باندې خو ورسېدی که نه نیم یا کسټم نیم باندې مو ورسېدی که نه دلته یې لیکلی شو ویلیو آس دا ویلیو په کوم شکل سره تاسو شو کول غواړئ ګورئ ورته لکه پرسنټیج وي ګرانډ ټوټل وي څه رقم ته لیدلی مو دي که نه زه ورته یم انډکس شکل دی وي یا رنګ اسمالست دی وي په سیلري کې اوس چې کله اوکې کې ګورئ دا شکل شکلونه دي دا شکل مې نه دی پکار کلیک دا خو په ټکسټ به کېږي زه ورته یم په دې کې ماته دا پرسنټ دغه راوړه دا اوکې که ګورې خپل پرسنټ شکل سره درته راوړي اوس پرې ورسېدی ځکه هر یو لکه مثال په ډول سیلري مجموعاً بودیجه څومره ده 100% ده 14% اډمینان اخلي 15.3 ډاکټران اخلي 28 دومره فیصدي منیجران معاش اخلي او 28.15% دومره دي څومره یو غټه محاسبه یې وکړه اوس پرې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی خاصه په ورسېدی ویلیو فیلډ سیټینګ یا لیفت کلیک د دې آیټمونو باندې ورسېدی کنه چې څه کار کوي ها اوس به راشو لږ څه فلټر باندې خو مو کار کړی ده دا وظیفه به کش کو دلته واچو دا کسټم حالت ده نومونه به راکش کو دلته به واچو شو کنه اوس چې زه ورته ووایم ماته منیجران وښایه چې کله دې کلیک کو دلته اډمینان وښایه مثلا منیجران کلیک کې دا ټول اډمینان دي اوس پرې ورسېدی ما ته وښایه څوک وښایه مثال په ډول منیجر وښایه کلیک کې که منیجران بښایي که بیا ملټیپل تاسو غواړئ یعنې 2 ډپارټمنټه یو ځای شو کې نو بیا به دا چک باکس انتخابوئ کله مو چې چک کو ام د اډمینان ما ته وښایي ام منیجران ګورئ دواړو ریکارډ شو اوس پرې ورسېدی یعنې فلټر باندې خو ورسېدی کالم او رو ویلیو باندې مو ورسېدی اوس یو مسله ده زه دا کلیر کومه فلټر ختمومه یعنی ټول ریکارډ باید مونږ ته شو شي دلته یو مسله دا ده که فکر وکړئ چې تر مونږ دې کې تغیرات راوړو اتومات دا په ریپورټ کې اپډیټیږي همداسې ده که نه ده یعنې هر تغییر چې راوړو دلته مونږ سره شی کېږي اپډیټ کیږي همداسې ده که نه ده خو که چېرته دا آپشن تاسو چک کو دا به نه اپډیټ کیږي تر هغې پورې چې تاسو اپډیټ بټنه نه وي وهلی تر کوم وخته پورې به نه اپډیټېږي تر څو پورې چې تاسو د اپډیټ بټن نه وي وهلی نو را به شو دلته مثال په ډول دا موږ سره په اصطلاح چک شو اوس دې کې ایډیټ کوم لکه دا نومونه دلته اچوم آیا اپډیټ شو نه شو اوس چې کله اپډیټ ورته ویم ګوره تغیرات به پې تطبیق کېږي په ریپورټ دا راځم دلته دوباره اچوم کلیک کوم ورته ویم اپډیټ دا به اوس پرې ورسېدی که چېرته دفتن اپډیټول غواړئ یعنې چې دا څنګه چینجز پکې راشي ریپورټ کې دیم چینجز راشي دا به غیر فعاله کوي اوس ګورئ ورته اتومات پکې تغیرات راځي او که چېرته چک وي بیا به تاسو لازمي شی کوئ
اپډیټ بټن به وخی په دې خو ان شاء الله ورسېدی سرچ باکس باندې خو هم پوهېږي چې مثال په ډول نوم ورکوي سرچ کوي دلته یو بټنه بله ده مثال په ډول دغه بټنه ګورئ دې ته ټاسک پین آپشن وایي دا یو پنل ده یو پین ده که نه دا دې وظیفوي آپشن دی مثال په ډول اول شی ده موو باندې مو چې کله کلیک کو دا فیلډلس چې کوم یو ده دا به یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي او بل آپشن چې کوم یو ده سایز ده دې اندازه به زیاتوي کموي صحیح ده پې ورسېدی او اخرنی چې کوم یو ده دا به کلوز کوي که چېرته کلوز شو دلته ګورئ شو دا باندې به کلیک کړي دوباره به راشي واپس به دلته واچو انشاءالله پې ورسېدی دغې ځای څخه هم دا کلوزولی شي دوباره شو کولی شي سوال شی خو دې کې نشته پې ورسېدی ښه اوس دلته ګورئ ښه دا زه ریموو کومه نیم دا موږ سره وظیفې دي که نه که چېرته دغه نومونه اوس تاسو راکش کړل دې لاندې مو واچول وظیفې لاندې تاسو ته ښایي چې اډمینان څوک دي ډاکټران څوک دي ټول هر یو په خپل ګروپ کې درته ښایي پې ورسېدی هدف خو مو واخیستو که نه سوال شی خو نشته او بیا دا کولپس چې کله شو مثال په ډول دلته راځم دا کولپس ټول دې دننه وي او کله چې ایکسپانډ دې کو دا ایکسپانډ دا باندې کلیک کومه ټول درته شو کوي سوال شی شته ښه صحیح پې ورسېدی سوال خو نشته